السلام علیکم ملګرو، الله دې وکړي چې ټول روغ جوړ او خوشحاله یاستئ. نن موږ یو ځل بیا موږ سره ډېر دروند قدردان او د موږ هغه ملګری چې هغه به موږ په کرکټ کې ډېرې تمې او هیلې په میچ کې دغه لرلې، هغه به که د سخت وخت میچ وو که به فیلډینګ ودې شنو، نو هغه باندې به د کپتان د کوچ او د بورډ ډېر اعتماد او باور وو. شفیق الله شفاق را سره دی. ښه راغلاست شفیق الله شفاق، ډېر وخت بعد په خیر راغلی، ښې جوړې تیار ښه دی. ملګرو، شفیق الله شفاق تقریبا ډېر وخت نه د افغانستان کرکټ بورډ سره بینډ ده د کرکټ د اصولو مطابق. نو زه یوه غوښتنه د افغانستان کرکټ بورډ نه لرم. د افغانستان کرکټ بورډ کې ماشاءالله کرکټینګ باډي خلک بیخي زیات دي. هغوی د کرکټ په رول د اصولو د ورزشکار هغه ټول هغه ضرورتونه چې دي په هغو باندې پوهېږي. نو هیله مې د کرکټ بورډ د مشر میرویس اشرف نه، نصیب خان نه او څوک چې د کرکټ هغه اعلی سرپرست دی یا د کرکټ بورډ ممبر دي، ځکه کرکټ کې ډېرې قضیې راځي. هغه قضیې چې دي هغه هېڅ پلیر لوبغاړي پوره کړي نه دي. هر لوبغاړی ته چې ده که په هغه باندې کوم یو مشکل رامخې شي، هغه مشکل چې ده نو هغه ته حق ورکول کېږي چې هغه بیا د خپل حق نه دفاع وکړي، او دا مرحله سلسلهواري. نو شفیق الله شفاق واحد یو داسې لوبغاړی دی، بدبختانه به ووایم چې هغه ټوله موده د کرکټ هغه بینډ چې ده تقریبا پوره کېدو والا ده. نو اوس مې کرکټ بورډ نه خواهش ده، میرویس اشرف خپله کرکټر پاتې شوی ده، د کرکټ په اصولو پوهېږي او خپله لوبغاړی ده. په کرکټ کې دا کیسې که نن شفاق دی، سبا ورسره بل مخامخ کېږي، بل سبا بل مخامخ کېږي. نو هیله مې له میرویس اشرف او نصیب خان نه ده چې د شفیق الله شفاق دې ته وګوري او د کرکټ اجازه ورکړي. شفیقه، پرېکړه څنګه ده؟ د پرېکړه دی خو انشاءالله پرېکړه روان دی؟ الحمدلله انشاءالله تیاری روان ده، ټریننګ کوو. نه ما ولید بیډینګ دی، ما ولید ماشاءالله پیټ یې په خیر لره. نو حاجي محمد میرویس اشرف او نصیب خان نه مې هیله ده چې د بیا نوره حل کړي او د کرکټ مخ ورته خلاصه کړي.